دغه د عمر ګل چې د افغانستان د کرکټ د بالینګ کوچ دی، چې مخکې د پاکستان ټیم کې لوبېدو، زموږ د ښکته افریدی دی، افغان دی، هغه نه انټرویو چې د هغه په اردو کې ده. نو زه غواړم چې دغه ځای د هغه ته تحفه کړم. او عمر ګله تا نه ډېره مننه چې تا د افغانستان لوبغاړو سره مینه لري او ته ورسره محنت کې، ځکه چې تم یو خپله یو افغان یو پښتون یو افریدی. تا ته زموږ سلامونه کوو، تا ته دې زموږ سلامونه در ورسېږي، زموږ تا نه مننه کوو. او تا په خپله خبرو کې دا ویلې چې زه په خپل لانګویج په خپله پښتو خبرې کوم، نو څه مشکل نشته. ما ته ډېر خوند ناکوي. مطلب یې دا و بلکل موږ ته خوند ناکوي. الله تعالی دې موږ او تاسې لر او بر دې الله تعالی موږ او تاسې یو ځای کړي. موږ او تاسې رب العالمین بلې ژبې سره تعصب نه لرو، که هره ژبه وي، که هغه اردو وي، د انډیا ژبه وي، نورې ژبې، موږ یو ژبه سره تعصب، خو په خپله ژبه یقین وکړئ. بعضې وخت رضوان چې په کرکټ ګراوند کې چې د پاکستان طرف نه لوبېږي، بعضې وخت هغه پښتو خبرې کوي. قسم دې زما د ډېرې خوشحالۍ نه ما ته اوښکې په سترګو کې راشي. دومره خلک ځکه چې د مور ژبه هم ده، د وطن ژبه هم ده، د خپل خلکو ژبه هم ده. نو رضوان یا داسې نور شاهنشاه افریدي ټول ګوره څومره ښایسته مینه لري د خپلو افغان دغه سره، اتلانو سره. زمونږ باید موږ او تاسې خپلو کې پیغورونه یو بل ته ورنکړو، بدې ردې ونه ومکاته چې همغه لوبغاړي دي چې څنګه الحمدلله د یو بل سره مینه لري، محبت لري. او عمر ګله انشاءالله وخت را روان دی. تا ته وایم ای عمر ګل بالره، د افغانستان کوچنګ چې کوي انشاءالله وخت به راځي د خیره. او دا درې رنګه بیرغ نه دی، دا به پاټک د خیره لګوو. موږ او تاسې به ټول د خیره یو ځای کېږو، لر او بر افغان به ټول یو ځای کېږو. خدای رب العالمین دې زموږ دا د زړه ارمان پوره کړي. رب العالمین دې لر او بر ټول سره یو کړي چې د دغه تورمخي نه موږ او تاسې خلاص شو. په خپله خاوره خپل اختیار، چې په خپله خاوره په خپل اختیار وي، نه د تورمخي وي او نه د توربلیتې وي. نو الله دې دغه وخت راولي. عمر ګله تاسې نه، یونس خان نه، موږ د ټولو لوبغاړو نه د پاکستان ټیم کې چې کوم پښتانه افغانان لوبغاړي دي، هغه موږ ورسره مینه لرو. زموږ ورونه استئ. او والله دومره ښه ښکارئ که نه، یقین وکړه د عمر ګل دومره ښه ښکاري د خپلو دغه سره، د خپلو افغانانو پښتنو سره، چې خوند راکوي. خو زموږ زړه ټکور دی. نو الله دې ده ته ډېر عمر ورکړي. زه به انشاءالله دغه به م رالم، یو څو ملګري به م رالم چې خبرې وکړي او د نن